هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو په خپلو کې د یوې خاصې نیټې پورې د قرض لین دین کوي نو هغه لیکي یو لیکوال دی په انصاف سره تاسو په منځ کې لیکل وکړي چاله چې الله د لیکلو لوستلو قابلیت ورکړي وي هغه له پکار دی چې د لیکلو نه انکار نه کوي هغه د لیکل کوي او هغه سړی دی ورته بیان کوي چې پچا باندې حق راځي یعنی قرضدار او هغه له پکار دی چې د خپل رب الله نه ویریږي چې څه معاملې شوي وي پاغي کې دی هیڅ کمې زیاتې نه راولي لیکن که قرضدار په خپل ناپوهه یا ضعیف وي یا منشیته سم خبره نشي کولای نو داغو واقدار دی ورته په انصاف سره بیان وکړي بیا د خپل سړو مسلمانانو نه دوتنه سړي پاغه گواهان کړي او کو دوتنه سړي نوي نو یو سړي او دوه خځې دی وي چې کو د یوې خزینه هیر شي نو هغه بل خزه به ورته یاد کړي دا گواهان د داسې خلکو نه پکار دي چې دا غوي گواهی ستاسو په منځ کې مقبوله وي گواهانو ته چې کله د گواه جوړېدلو د پاره ویل شي نو هغوی له پکار دي چې د گواهی نه انکار ونکړي کوم معاملہ وړوي او کلویا د خاص نیټه سره داغه په لیکلو کې سستی مکوي د الله په نس دا طریقه ستاسو د پاره ډیره د انصاف طریقه ده په دې سره په شهادت کولو کې زیاته اسانتیا وي او په شک شوبې کې د پریوتلو امکان ډیر کم وي او کم تجارتی لین دین چې تاسو لاس په لاس په خپلو کې کوي که هغه اونلي کلی شي نو هیڅ ګناه نه ده خو د تجارتی معاملو کولو په وخت کې گواهان نسای لیکن کی او گواله دی تکلیف نه ورکړي کیږي کدا سیمو وکړل نو ګناه وکوي د الله د غضب نه ځان ساتي هغه تاسو له د عمل د صحیح طریقې تعلیم درکوي او هغه ته د هر سیس علم دی